حاجی السلام علیکم. نن سبا دنیا کې دا کومه وبا چې راغلې ده د کرونا په نوم سره انسانیت ته ډېره زیاته خطره ده. نو شاعر هم هغه دی چې هغه د کام ایشوز د دنیا ایشوز هغه چې هیومینټي فیس کوي هغه ټایم ټو ټایم ایډریس کړي او څه نامې د خپل کام سره هغه ایشوز ډسکس کړي. نو دا همدغه پیرای کې یو غزل لیکلی شوی دی، تاسو سره یو څو شعرونه د هغې شعر کوم، امید دی ستاسو خوښ شي. شعر دی وي: دنیا کې یو وبا راغله بلا کورونه وران شوله. دنیا کې یو وبا راغله بلها کورونه وران شوله. حاجي دکان کې چای غوړي اوړه 3000 ګران شوله. او کافر حاکم اعلان وکړو پانسي ګرانې تاجر به وي. کافر حاکم اعلان وکړو پانسي ګرانې تاجر به وي. د دې ویرې منکر ملحد بچي ډېر مسلمان شوله. او په غم کې دلته ډوب بخار درک د هیڅ خندا نه و. په غم کې دلته ډوب بخار درک د هیڅ خندا نه و. حاکم سره ډېر فکر و شراب ورته ارزان شوله. او کعبه بنده ګرجه بنده وبا ډېره مضره وه. کعبه بنده ګرجه بنده وبا ډېره مضره وه. جومات د کلي بند نه شو، مولیان د وخت شیطان شوله. او هر چا د خپل ځان خیال ساتل چې دا وبا خوره نه شي. هر چا د خپل ځان خیال ساتل چې دا وبا خوره نه شي. شیخ به ضد په دې دلیل عذاب کې ګیر انسان شوله. او ویکسین باندې شکار شروع کافر د ساينس وجود لري. ویکسین باندې شکار شروع کافر د ساينس وجود لري. مومن په چت دعا غوښته الله ته په اذان شوله. او پرسوزه خدای ګدا منظر ډک د کرب خالی نه و. پرسوزه خدای ګدا منظر ډک د کرب خالی نه و. دلته کې د وهم تور مات بلها بوتان شوله. او خدای ورله موقع ورکړه اخلاص ځان دې بلا نه کړي. خدای ورله موقع ورکړه اخلاص ځان دې بلا نه کړي. ډوب تیارو کې دلته خلک په خوښه غلامان شوله. او سکولونه بند بازار هم بند مزدور غریب په کور شولو. سکولونه بند بازار هم بند مزدور غریب په کور شولو. د مرګ په تمه ناز بله کور کې مریضان شولو. او اخري شی دی مکتره چې صمد خو حق پرست بنده خیال خپل نظریه لري. صمد خو حق پرست بنده خیال خپل نظریه لري. شیخ ته همدردی لغون جماعت کې شاعران شولو. شیخ ته همدردی لغون جماعت کې شاعران شول. ډېره مهرباني.